السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو له نمبر څخه د یو چا فیسبوک آی ډي را پیدا کړو. یعنې دا چې موږ سره یو چا نمبر دی او یا هم یو څوک دی موږ ته ډېر مزاحمت کوي، خپل ځان هم نه معرفي کوي. د دې لپاره چې زه دا کس معلوم کړم چې دا څوک دی، نو کیدلی شي په دې نمبر باندې آی ډي هم جوړه کړې وي. نو تاسې به هغه نمبر راواخلئ او دلته یو فیسبوک کې به څنګه کوئ، سرچ به ورباندې وکړئ چې په دې نمبر باندې کوم آی ډي که د فیسبوک جوړه اوسي، نو د هغه طریقه یې تاسې کولی شئ په اسانۍ سره وپېژنئ. د دې لپاره چې تاسې دلته څنګه کولی شو چې دا کس را پیدا کړو له نمبر له طریقه، تاسې به هغه نمبر واخلئ، کاپي به یې کړئ، وروسته له هغې نه به تاسې خپل آی ډي لاګ آوټ کړئ. کله مو چې لاګ آوټ کړه، دلته فایند یور اکاونټ باندې به تاسې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو، دلته وګورئ فون آپشن یې درکړی دی. فون آپشن کې به دلته دا پوسټ کړئ. دا نمبر مې پوسټ کړو، زه ورباندې اوس سرچ کوم. اوس تاسې وګورئ په دغه نمبر باندې 3 آی ډي ګانې وایي جوړې دي. دا څوک دی؟ اقبال آر امرخیل دی، اقبال آر امرخیل و همداسې میلاد احمدي. نو تاسې ولیدل چې دلته د نمبر له طریقه مو دا کس را پیدا کړو چې دا څوک دی، او لکه څه آی ډي په دې نامه باندې کوم نامه باندې جوړه شوې ده. نو که چېرته تاسې هم غواړئ خپل یو کس تاسو ته مزاحمت کوي یا بل څه مشکل اوسي، نو کولی شئ په دې طریقه باندې د هغوی را پیدا کړئ چې دا څوک دي او کوم ځای څخه دي. نور بیا کله چې دا هم راوایستو، نو بیا تاسې به دې آی ډي ته ورشئ، خپل هغه نه وروسته له هغې نه د دوی لوکیشن هر څه معلومولی شئ. نو په دې طریقه کولی شئ د یو کس آی ډي له نمبر څخه پیدا کړئ.